د دوو بچو مور چې خاوند یې بهر ملک کې مسافر او ښځې په خپل کلي کې ځان له هلکان پیدا کړي ول، بدکاریانې به یې ورسره کولې، غلط کارونه به یې ورسره کول او په دغه کې یو هلک د دغه ښځې نه دغه غلطه کار ویډیو هم جوړه کړې ده چې دغه ویډیو یې خاوند ته رسېدلې ده. نو دغه ښځه چې اوس ګیره شوې ده او بیان یې راغلی دی، دغه ښځې بیان در سره شریکوم، تر اخره راسره پاتې شئ او کومو کسانو چې ویډیو نه وي کتلي نو هغه ویډیو لینک هم درکوم په دې ویډیو کې، نو تر اخره پاتې شئ او دغه ویډیو تاسو کتلی شئ. کتونکو دغه ښځې بیان در سره شریکوم چې دغه ښځې په خپل بیان کې ویلي دي چې زما دوه بچي دي او خاوند مې د ډېرې مجبورۍ او غریبۍ د لاسه بهر ملک ته لاړی او هلته مزدوري کوي. 15 کاله یې وشول خو کلي ته رانغی او زه چې ورته کله هم وایم چې کلي ته راشه نو هغه وایي درځم. نو په دغه ټیم کې زما هم ډېر زیات خواهشات او مجبوریانې دي چې هغه نه سرته رسېدلي، پوره کېدلې نه. نو ما په کلي کې داسې هلکان وکتل چې هغوی ودونه نه وو کړي، نو هغوی سره ما رابطه سې کړله او ما به کور ته راغوښتل او بدکاریانې او غلط کارونه مې ورسره کول. په دغه کې یو هلک په ما باندې مین شو او هغې کې ما نه ویډیوګانې هم جوړې شولې، ما ویډیوګانې ورسره هم جوړې کړلې. هغه ویډیوګانې چې زما خاوند ته ورسېدلې نو زما خاوند چې ما پسې ویزه خرابه کړله او راغی او ماله یې طلاق راکړو او زه یې پولیسو ته حواله کړلمه او زما کور برباد شو. نو کتونکو دا و د دغه ښځې بیان چې سره م شریک کړو، د دوو بچو مور او بیا طلاق او تاڼه کې بېعزتي هم وشوله. کم کسان چې ودونه وکړي دا ویډیو د هغوی دپاره ډېره ضروري ده چې ودونه وکړئ نو دومره وخت بهر مسافرۍ کې مه تېروئ چې ښځې هم داسې غلط کار ته مخه کړي او غلط کارونه شروع کړي. نن سبا کوم ماډرن زمانه ده او سوشل میډیا وخت دی په دغه ټیم کې، خو هېڅکله هم دومره مسافري مه کوئ چې ښځې غلط سایډ ته مخه وکړي او غلط کارونه شروع کړي.